د پستې شپږې روغتیایي ګټې. اول، پسته په لوړه کچه فایبر لري، په همدې اساس دا د هاضمې سیستم او کولمې روغې ساتي. سربیره پر دې د قوس په مخنیوي کې هم خورا مهم رول لوبوي. پستې خوړلو سره په معده کې ګټورې بکتریاوې زیاتیږي چې له امله یې د داخلي سیستم بڼه غوره کیږي. دوهم، پسته کې د اکساید ضد مادې لوړه سرچینه شتون لري. د اکساید ضد ماده د سرطان او زړه ناروغیو مخنیوی کوي او بدن ته انرژي او روغتیا وربخي. دریم، د پستې خوړل د سترګو دید ښه کوي، همداراز د سترګو دید د کمزورتیا مخنیوی هم کوي. څلورم، د پروټین پوره کولو لپاره غوښه ښه خواړه دي، خو که څوک غوښه نه خوري د پروټین اړتیا پوره کولو لپاره پسته تر ټولو غوره بدیل دی، ځکه چې د یوې پستې 1% وزن پروټین نه ډکه وي. پنځم، په منظم ډول پسته خوړل د شکر ناروغۍ کچه کمولو کې مرسته کوي. د یوې تجربې له مخې پوهانو د شکر ناروغ ته پسته ورکړل شوه، وروسته څرګنده شوه چې د ناروغ د شکر کچه یې نه ده لوړه کړې. په پای کې پوهانو زیاته کړه چې په منظم ډول پسته خوړل د شکر کچه یو څه اندازه ټیټوي. شپږم، په 2019 میلادي کال کې د یو ترسره شوې څېړنې څخه معلومه شوه چې پسته د کولمو سرطان په مخنیوي کې خورا ګټور خواړه دي. سربیره پر دې ویل کېږي چې پسته د کولیسټرول کچه ټیټه او د وینې لوړ فشار مناسب ساتلو او همدا ډول د زړه ناروغیو ګواښ هم کموي. مننه.